نن یکشنبه د کندوز ښار اړوند د دورې سر ښارګوټي د راستنه شوو کوم پنډغالی چې و له دغه ځای څخه د راستنه شوو انتقال رسما پیل شو. مسؤلین وایي دغه راستنه شوي چې دلته میشت وو له دې وروسته به د کندوز ولایت خوندي سیمو ته انتقالیږي. دغه پنډغالی په دې موخه جوړ شوی و تر څو له بهرنیو هیوادونو هغه راستنه شوي چې لومړی کندوز ته راځي هم دلته ځای په ځای کېدل او له دې ځایه بیا خپلو مینو او سیمو ته تلل. لړۍ شروع ده ان شاء الله کیمپ لږ پاتې دی نورم نقل کړی دی مکاتبو ته چې هلته د دوی سهولتونه ډیر دي مثلا د اوبو پروګرام صحیح دی د تشنابو پروګرام صحیح دی اتاق صحیح دی څڅیږي نه دو منزلم پکې ده یو منزلم ده او ان شاء الله هلته به دی ډیر اسوده وي ته پسرلي پورې ان شاء الله. پیلان چې دغه کوم مهاجرین موږ مکاتبو ته نقل کړه دوی فهرست راغلی دی په فهرست کې به ګورو چې د دوی نومونه په فهرست کې وي ان شاء الله اول به دغه خلک وي چې موږ هلته نمرې ورته ورکوو. د کندوز ولایت مقام رهبري دا فیصله وکړه چې دوی د مسؤل ځای ته انتقال کړي چې د ورښت څخه او د واورې باران څخه دوی په امن کې سي او تنظیم سي او بیا ورسره مرستې وشي. په دغه پنغالي کې میشت راستانه شوي وایي وړاندې له ګڼو ستونزو سره مخ وو خو اوس چې دوی خوندي ځای ته انتقالیږي خوښ دي. د دوی په خبره که څه هم وړاندې له دوی سره اسلامي امارات په بیلابیلو پړاوونو کې مرستې کړي خو وایي باید لا هم د دوی لاسنیوی وشي ځکه ستونزې یې ډېرې دي. بس یخنیم ډیره د واورې وسولې ماشومان را سره دي امارت موږ سره دغه کومکونه وکړه څه غنم څه مرستې وکړې کور یې ودان اوس مو د دې ځای نه بیا انتقالوي مو د اسکولونو ته چې دلته ډیره یخني ده. دا خلک بې زمینه خلک دي او دې خلکو د لارې کرایهګانې نه درلودې چې د پاکستانه کله راله نو د امارت څخه زموږ دا ډیره خوشحالي ده ډیره مننه موږ د امارت څخه دا کوو چې د خلکو د لارې کرایهګانې د خلکو ته پر لارې باندې ورکړي تر دغه ځای باندې خپل تر ولایت پورې دوی راورسېدله. د کندوز ولایت ځایي مسؤلین وایي دلته د وروستۍ واورې او ورښتونو له امله کډوال له ځینو ستونزو سره مخ وو نو ښه یې وبلله تر څو دوی خوندي ځایونو ته انتقال کړي. د مسؤلینو په خبره که څه هم له دغه کډوالو سره په بیلابیلو پړاوونو کې وړاندې مرستې شوي خو دوی سره به په راتلونکي کې هم د همکارو بنسټونو په ملاتړ د مرستو بهیر همداسې جاري وساتي.